السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د توجه تاثیر په جنسي رابطه کې. راځو نن په جنسي رابطه کې د توجه باندې خبرې کوو. اول راځو توجه څه شی ده. ګوره، توجه یو دا توجه ده چې ته خپل مېرمنې ته مثلا په صحیح توګه رسیدګي کوې د دې و جنسي مسایلو ته. جنسي مسایل څه شي دي؟ لکه د هغې سره په مینه خبرې کول، د هغې لاس لمس کول، یا هغه مچول، یا هغې ته د هغې په خوښې جنسي خدمات وړاندې کول. بل توجه دا ده چې د خپلوانو په منځ کې څه رقم رویه د دې سره کوي. بل توجه دا ده چې د دې د خپلوانو په منځ کې څه رقم رویه د دې سره کوي. بل توجه د نفقې ته بې توجه کوي. بل توجه دا ده چې ته خپل د ښځې سیال و ناسیال ته توجه وکړي. د دا هر څه توجه سربیره چې تاسو د دې نفقې ته باید توجه وکړئ چې نفقه څوک ورکوي. د دې سر په خپلو خپلوانو کې لوړ دی که ټیټ دی. دا شیانو ته باید میړه متوجه واوسیږي. نو که تاسو خپلې ښځې ته په صحیح توګه توجه وکړئ، ستاسو ښځه به تاسو ته مدام تحریک کوي. یو اصل دی د ځوانان یا خپل په مابینځو کې سره وایي نارینه وایي توجه مدام تحریک کوي. خو موږ روانشناسان وایو چې توجه د دې سبب کیږي چې ښځه مدام د تحریک په حالت کې واوسیږي. بعضې ځوانان وایي توجه ښځه همیشه لنده ساتي. دا هغه شیان دي چې واقعا په دنیا کې کشف سوي دي، څېړنې پر سوي دي، په لابراتوارونو کې دا تشخیص سوي دي چې د روانشناسي مسایل د انسانانو اړوند په لابراتوارو کې څېړل کیږي. نو دا څېړل سوي دي او دا ثابته سوې ده چې توجه د تحریک بنسټ دی. که ته غواړې ستا مېرمن تا ته تحریک واوسیږي، بنسټ یې ورسم که توجه په صحیح توګه ورته وکړه. توجه داسې یو ضرورت دی د ښځې لکه اوبو ته چې ضرورت لري. بې له اوبو انسان ډېر ژر خزان کیږي او مړ کیږي، بې له غذا ژر نه مړ کیږي. نو ښځه لکه څه رقم چې اوبو ته ضرورت لري، دغه رقم و توجه ته هم ضرورت لري. د دې شتون هم داسې جوړ دی چې دا چې ته ضرورت لري، توجه ته ضرورت لري. یو پښتو لفظ دی، وایي عالمه له یو بل نه ځارېږي، ژوندون د ژمي مازدیګر دی تېر بشینه. نو کوشش وکړئ توجه نن وکړئ و سبا ته یې مه پرېږدئ او هڅه وکړئ یو بل حمایت کړئ. که تاسو غواړئ ښځه مو ښه درته تحریک سي، په مکمل توګه و هغې ته توجه وکړئ. هغه که توجه جنسي توجه، که لفظي توجه د دوستانو په مخ کې، که د نفقې توجه او که د دې د سیالو د ناسیال مراعتول یې، دا ټوله ستاسو ښځه ستاسو ته اماده کوي. که ښځه ښه تحریک سي ستاسو ته، نو تاسو به یو ډېره خوندوره او ښه جنسي رابطه ولرئ. مننه.